ګرانو مینوالو، نن پښتو ادبي جرګې ستر دفتر ته سنان جان راغلی دی، نو غواړو چې موږ سره څه خوندور کلام شریک کړي. سنان جانه مهرباني. بسم الله الرحمن الرحیم. ستاسو د مشرانو ډیره زیاته مننه کوم. ټول استادان یې، زه خو ستاسو په مخ کې ډیر زیات کمزوری یم، ځکه چې شعر ویل ډیر زیات ګران کار دی. بیا ستاسو د پښتو ادبي جرګې رزل کرنیل شیر کلي، ستاسو د ټولو ډیره زیاته مننه کوم. ډیر زیات خوشحاله یم چې زه خپلو مشرانو سره ناست یم، ځکه چې څه دې زده کړو. نو مننه. یو ځل بیا څو شعرونه به ووایم چې وایي چې ستا د مینې زولنې چې څوک پخپو کړي، ستا د مینې زولنې چې څوک پخپو کړي، خپل تمام ژوندون به تیر د لیون وکړي. او هر ماښام د انتظار کې څوک ولاړ وي، هر ماښام د انتظار کې څوک ولاړ وي، لیونی شي چې یقین دې په وعدو کړي. او هېڅ فایده ورته میلاو نشي د شمې، هېڅ فایده ورته میلاو نشي د شمې، پتنګان هسې ځان سوی په لمبو کړي. او دلته خلک د دولت په مینه مست دي، دلته خلک د دولت په مینه مست دي، دلته خلک مینه کله بې پیسو کړي. او تا که هیر کړلو مغروره یاره خیر دی، تا که هیر کړلو مغروره یاره خیر دی، خو سنان به بیا هم ستا په سر پښتو کړي.